ونې دې کېنولې که نه؟ کېنولې او لږې پاتې دي. ووایم څومره نیالګي به سږ کال په دې تپه کې او په نورو ځایونو کې کېنول شي؟ ان صاحب تاسو جریان کې چې زرغون خوست ښاروالۍ په نوښت دغه اتم پړاو دی ترسره کېږي. د ساتنې لپاره د دې د اوبو لپاره چې اوبه په وخت ورته ورسیږي څومره پلان نیول شوی دی؟ ان صاحب لومړني اقدامات خو دا دي چې دغه ساحه کې د خپلو ټانکرو نه موږ استفاده وکړو. سلامونه، ستړي مه شئ ګرانو لیدونکو. هیله دا ده چې ټول به روغ جوړ خوشحاله او صحتمند وي. د خوست زرغون خوست د نیالګیو کېنولو اشر کلتوري میله نن رسما دا ده چې پیل شوه. ګڼ شمېر ځوانان راغلي دي او د دوی سره وګورو بلچې په لاسونو کې ورسره دي او غواړي چې په دې میله کې خپله ونډه واخلي. یو نیالګی کېنوي، هغه چې دوی کوم نومونه ورکړي دي هغه ځای ته چې ګورم ځوانانو په نیالګیو باندې خپل شعارونه هم لیکلي، خو دا چې څه دي موږ به وروسته تاسو ته په شاټونو کې وښیو. یو شمېر ځوانان زما تر څنګ ولاړ دي چې دوی هم بلچې په اصطلاح راخیستې دي او نیالګي کېنوي. زه به د پیل خبرې له دې ورور سره وکړم چې څوک دی، د کوم ځای نه راغلی دی او څنګه هڅېدلی دی یا چا تشویق کړ چې په دې میله کې برخه واخلي. ستړی مه شې وروره. تم ستړی مه شې، په خیر راشئ. کور ودان نوم دې څه دی؟ نوم مې شوکت الله قرار دی، د متون اوسېدونکی یم. ډېر ښه. او دې ځای باندې دې هم د لکه اول نه په جریان کې هم یو څو ورځې مخکې خبرو مسؤلین خوا خبر راکړ شوی و، بیا دلته راغلو. نن ورځ رسما غونډه پیل شوه دغه د یوه نیالګي کېنو د زرغون خوست لپاره. نو مخکې د نیالګي کېنول ته خو داسې پاکې بیخي داسې خړ شوی نه او نیالګي مو کېنول او اوس مو هم کېنو، دغه اوس هم لګیا یو دلته نیالګي کېنو او د جمپر دې ورته ایښی و؟ جمپر مې ورته ایښی و. ستا خبره ده. دې ورور سره هم خبره. ستړی مه شې وروره. خیر اوسې وروره، مننه کوم. نوم مې محمد عمر دی، د خوست ولایت اوسېدونکی یم. د خوست ولایت د کوم ځای؟ د مساخیل ولسوالۍ. د مساخیل هغه ځای نه راغلی که همدلته اوسېږي؟ دغلته اوسېږو، بس تفریح دپاره د لرګیو د لګولو دپاره د ځوانانو سره یو ځای راجګ شو، بس چې په دغه کې مشترکه غونډه واخلو، ټول نیالګي کېنو. نورو کلونو هم راغلی او که دا د لومړی ځل دی؟ هر کال داسې موږ برخې کې اخلو، دغه موږ کوشش کړی دی چې نیالګي کېنو هر ځای کې چې وي. موږ ځوانان ټول اتفاق کوو چې نیالګي کېنو. دا د نورو کالونو په پرتله که تا ته ووایم ته خو دلته نږدې او راځي، دا هم همدغسې دی. نورو کالونو په پرتله کوم داسې خاص فرق شته دی؟ نه، هېڅ فرق نشته. یو فرق خو دا دی چې نورو کلو کې به دلته خلک ډېر راتلل، اوس رسما چې کوم خلک راغلي دي ټول د نیالګیو کېنولو لپاره راغلي دي او ماشاءالله اوس هم ښه ډېر خلک راغلي دي او هېڅ کوم فرق نشته. هغه اشر ورځ ده او کلتوري خبر ده چې ټول خلک دلته راغلي دي ځوانان. نو دې ورور سره هم خبرې اترې کوم. ته هم ستړی مه شې وروره. وعلیکم سلام. ته ستړی مه شئ، په خیر راغلی. ډېره مننه. څنګه داسې وارخطا شوئ؟ زه خبرې نه کوم. ما ویل چې دا دوه ملګري در سره وغږېدل دا بسنه کوي، خو ما غوښتل چې دریم هم ور اضافه کړو. هېڅ مشکل نشته. بس څه نومېږي؟ د کوم ځای نه راغلی؟ صدیق الله یم، دغه کلي یم، د لوندې پنتون سره چنار. ښه د لاندې کلي نه راغلی. دا خو په کور به راغلی یم؟ هو په کور راغلی. او ونې دې کېنولې که نه؟ کېنولې او لږې پاتې دي. کېنولې او که نه په خاورو کې دې خاښې کړې؟ بس خاښې وکړه. نو په دې هیله چې وروسته یې ښه پالنه مو شي. ته به دا پیغام ورکړي؟ بس موږ دا پیغام تر لرو چې دغه کلي والا ونسي چې دغه ونو ساتنه وکړي او کېنول خو نه دو څه کومه مشکله خبره دغه دو چې ساتنه صحیح تر وشي. ډېره مننه کور دې ودان. نو له دې ځوانانو سره ما خبرې اترې وکولې چې ښایسته ځوانان دي، په اصطلاح بلچې ورسره دي او دوی هم په دې نیالګیو کېنولو په دې اشر کې برخه اخیستې وه. درنو لیدونکو، د زرغون خوست کلتوري میلې د کمیسیون مشر ښاغلی محمد الله شیرزی زما تر څنګ ولاړ دی. د هغه سره به د دې میلې په اړه خبرې اترې وکړو چې په دې تپه کې د تر څنګ د خوست په نورو ساحو کې څومره ونې سږ کال پلان شوي دي چې کېنول شي او دې تر څنګ د ساتنې لپاره یې څومره تدابیر نیول شوي دي. شیرزی صاحب ستړي مه شئ.
خوشحاله اوسئ ان صاحب. تاسو ته او ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته سلام. خدای دې وکړي چې دوی ټول روغ جوړ وي او زیاتره یې زموږ سره په دغه کلتوري میله کې برخه اخیستې وي. ډېره مننه کور مودان شیرزی صاحب. که د لومړۍ پوښتنې په توګه ووایم څومره نیالګي به سږ کال په دې تپه کې او په نورو ځایونو کې کېنول شي؟ ان صاحب تاسو جریان کې چې زرغون خوست ښاروالۍ په نوښت دغه 8م پړاو دی ترسره کیږي. نو د نورو کلونو ترڅنګ سږ کال هم دغه تپه او زموږ نور ښاري اړوند ساحې چې دي تقریبا له 10 تر 15 زرو پورې نیالګي، زینتي بوټي او ګلان چې ټول د سرسبزۍ برخه کیږي دغه کېنول کیږي چې په مختلفې ساحې دي. تقریبا تر 1500 نه 2000 پورې موږ دلته ځایونه برابر کړي وو، خو تر 2500 پورې دلته رسیږي. دغسې په تېر کال موږ تلویزیون تپه کې ځینې ضایعات لرل په هغه کې، او د ښار ګلدانونه چې دي په دې کې دغه شمېر به کېنول کیږي او ځینې ادارو ته هم چې دوی غوښتنه کړې هغې ته تکثیر کیږي. مشخصا دې تپې ته راغلي په دې کې به سږ کال څومره نیالګي کېنول شي؟ دغه وړاندې مې یادونه وکړه 1500 نه تر 2500 پورې ساحه ده چې یو پخواني ضایعات پکې و، هغه موږ دغه 1500 ورځو کې چې تخنیکي کمیټې اجرات پې کړي دي، ځایونه ورته جوړ کړي او نور نوې ساحې وي چې دغه ساحې دي دغه به کېنول کیږي او هم به انشاءالله ساتنې ته پاملرنه کیږي. لکه زه دې پوښتنې ته بیا هم راتلم چې د دې د ساتنې لپاره، د دې د اوبو لپاره چې اوبه په وخت ورته ورسیږي څومره پلان نیول شوی دی؟ ان صاحب لومړني اقدامات خو دا دي چې دغه ساحه کې د خپلو ټانکرو نه موږ استفاده وکړو چې دغه څلورمه ناحیه چې سرسبزۍ ناحیه هم ګڼلی کیږي، ځانګړي ټانکر به وي چې هغې ته راځي اوبه کوي، او د دې ترڅنګ به بله مهمه ساتنه ده چې 2 نفره به مشخص هم دلته وي د رسمیاتو په وخت کې چې ساتنه یې وکړي، او د دې ترڅنګ ډېره هیله به مو د ولسونو نه وي چې دوی برخه واخلي. د دې ترڅنګ راتلونکي پلان انشاءالله دا ده چې ځکه پخوا هم دلته 2 ژورې څاګانې وهل شوي وي، خو د تپې په سر وي، هغې نتیجه ښه نه وه. نو اوس داسې پلان ده چې خپله ښاروالۍ امکاناتو نه یا هم د کرونا چارو وزیر خلیفه صاحب هغې یو همکاري ژمنه کړې ده چې ترسره شي، لاندې هغې ته ژوره څاه ووهل شي او پاس هغې لپاره ذخیره جوړه شي چې د دې وسط چې دغه غونډۍ د ټولو ته اوبه هغې نه یوړل شي، پایپونه تیر شي او په وخت به بیا انشاءالله اوبه کیږي. ډېره مننه. د وروستۍ پیغام خبرې ته به راشو چې 2 ورځې به نور هم فکر کوم دا میله ترسره کیږي، ستاسو پیغام به څه وي؟ ان صاحب زموږ به په د خوست میشتو او په ټوله کې د ځوانانو څخه هیله دا وي چون دغه د ځوانانو تپه اوس د ازادۍ تپې په نوم نومول شوې ده. ډېر وخت به ځوانان دلته راتلل چې میلې وکړي، نیالګي کېنول شول، د دوی لپاره د سیاحت او د غونډو لپاره ځای برابر شو. اوس مو له دوی هیله دا ده چې څومره وسې وي د دې په ساتنه کې زموږ سره همکاري وکړي، او د دې ترڅنګ هغه څوک چې نن ورځ نه راغلي پاتې 2 ورځې دي په دې کې موږ سره برخه واخلي، یو نیالګی کېنوي او دغه یاد ولري چې سبا راځي چې زما نیالګی داسې به نه وایي چې وچ شوی دی، څومره وده یې کړې. ډېره مننه شیرزی خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. وګورئ د یو زرغون ښکلي او سمسور خوست په هیله